مخلوق چې په ما کې یو کار نشته او ما ته وایي، ما پسې ملنډه کوي، په ما الزام لګوي، په ما تهمت لګوي یا نورې داسې خبرې کوي ما کې نشته، خو دا د خپل ځان نقصان کوي. حق یره د الله رب العالمین نه وکوئ. مخلوق نه مه یېرېږئ. مخلوق به د چا څه وکړي، ډېر که وکړي، خبرې به وکړي، ودي کړي، دا به وسي. خالق د هغې رانیول، د هغې زورنه دا سخته ده. رب العالمین فرمایي وما قدر الله حق قدره، مونږ د رب العالمین چې کوم حق لازم دی، ضروري دی، کوم قدر دی، مونږ د رب العالمین نه دی کړی، مونږ رب العالمین نه دی پیژندلی. مونږ په رب العالمین باندې مخلوقات مخې ته کړي دي، مونږ په رب العالمین باندې د خلقو یره مخکې کړې ده، د خالق یره مو شاته غورځولې ده. د دې وجې نه رب العالمین وایي وما قدر الله حق قدره، مونږ د رب العالمین صحیح حق نه دی پیژندلی، مکان او مقام مو نه دی پیژندلی، مرتبه او د هغې رفعت شان مو نه دی پیژندلی. د دې وجې نه مونږ د خالق نه نه یېرېږو، د مخلوق نه یېرېږو. حال دا چې دا ډېره خطا خبره، مخلوق په زما څه مخلوق چې په ما کې یو کار نشته او ما ته وایي، ما پسې ملنډه کوي، په ما الزام لګوي، په ما تهمت لګوي یا نورې داسې خبرې کوي ما کې نشته، خو دا د خپل ځان نقصان کوي. من تواضع لله رفعه الله، او عزت او ذلت د رب العالمین په لاس، دا د مخلوق په لاس کې. د چا په خبرو باندې څوک نه راولاندې کېږي او د چا په خبرو باندې څوک اوچتېږي هم نه. تا څه وکړل؟ خپل اعمال دې ما ته راکړه، قبول شوي اعمال دې راکړل. ساده انسانه په دې خبرو باندې صرف 2 منټه لذت دی او ټول هغه اعمال چې قبول شوي دي رب العالمین په دې باندې تا ما ته راکړه. دا نقصان شو که فایده؟ دا نقصان شو، دا تباهي شوه، دا خسران دی او دا ذلت او رسوایي ده. د رب العالمین حق دا پیژندل دا ضروري او لازمي.